کندهار ښار په 15مه ناحیه احمد شاهي مینه کې د سړک رغولو کار جریان لري. کندهار ښاروالۍ د خپلو انکشافي کارونو په لړ کې د 15مې ناحیې اړوند په احمد شاهي مینه کې د 1 کیلومتر سړک د رغولو چارې په اساسي او معیاري ډول پیل کړي دي. یاد جوړېدونکي سړک د 1 کیلومتر په اوږدوالي د چوریو په شمول د 10 متره په بردوالي سره په اساسي ډول رغول کیږي. په دې پروژه کې اوس مهال 40 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 10 کسان په مسلکي او 10 کسان په غیر مسلکي ډول په کار کولو بوخت دي. د دې پروژې عملي چارې یوه میاشت مخکې پیل شوي او ټاکل شوې ده چې پاته کارونه به د 2 میاشتو په موده کې بشپړ شي. د دغه سړک په جوړولو سره د سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او له کندهار ښاروالۍ څخه ځانګړې مننه وکړل. شراب الدین دلته په دامه ډېر مشکلات و، تورې وې، ډبونه وه، په ژمي کې څوک نشو تللی، مریض مو نشو لکه رخصه و ټکسي در دې ځایه نه سوی راتللی. ډېر خوشحاله د کلي و د دې علاقې اوسېدونکي ګرده خوشحاله دي. مشکلات خو دغسې مشکلات ورور ده، عمومي لار ده، عمومي لار ده، خټې به وې، لۍ به وه، ورور د انسانان ډېر په تکلیف وه او دا ډېر ښه کار چې دا د خیر پوخ سم سره